د لغمان الیشنګ ولسوالۍ د برشمکټ په غرونو کې پروت دا کلی چې وینګل نومیږي د کلونو راهیسې سړک ښوونځی او کلینیک نه لري. په غرنۍ سیمه کې د دې ځای خلک د پخوانیو هغو په څیر لا هم د تګ راتګ په موخه له خرو قچرو او پلي مزلونو څخه استفاده کوي. د تیږو جوړ شوی کوچنی مسجد یوازې د څو تنو سپین ږیرو د لمانځه او دمې ځای دی. کوچني ماشومان د دیني زده کړو په موخه له مدرسې هم بې برخې دي. دلته مې د سیمې همدا خلک وغږول. ژوند له کړاوونو ډک دی. د ښوونځي او نورو ستونزو ترڅنګ خپل ناروغ له ساعتونو پلي مزل وروسته د موټرو تر تمځای رسوي او بیا یې مرکز ته انتقالوي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه تر څو یې یادو ستونزو ته رسیدګي وکړي. درې کلي کته موږ نه کته پراته دي، سربله خانو، سوری کلی، لوی کلی. موږ سره څلور، نه کلینیک شته، نه سړک شته، نه مکتب شته. موږ ډېر ستومان یو دې کارو سره. په هر څه غله وړه مریضان ټول په شا وړو راوړو. غوښتنه دا ده چې سړک موږ ته جوړ کړي، مکتب جوړ کړي، کلینیک جوړ کړي چې موږ ډېر ضرورت د دې کار ته. دا شیان موږ ته خدای وکړي چې پوره شي. کې ما ته یو مریض پیدا شو چې مریض پیدا شو، بیا مریض هم دې ځای نه په شا ویوړه. تقریبا 3 ساعته 3.5 ساعته مزل مو په یاده. مریض هم په شا و چې هلته لاړو، هلته په یو قسم سره موټر هم پیدا که. موټر کې مریض هغه ځای پورې ورسوه، خو یعنې ډېر په تکلیف او زحمت سره. اوس موږ غواړو چې دلته موږ ته یو کلینیک ضرورت ده او بل د سړک په باره کې، یعنې اندازې نه ډېر ضرورت ده. نو چې شاکر الله خانه مکتب وایي؟ نه مکتب دلته نشته. مکتب نشته. خوښېږي چې مکتب وایي؟ هو خوښېږي نشته. یاده موضوع مو د حل په موخه د لغمان والي الحاج قاري زین العابدین عابد سره شریکه کړه. هغه یې د حل په موخه ډاډ ورکړ او ویل چې ډېر ژر به د کوهستان شمکټ د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په ټول لغمان کې موږ ټولو ساحو ته، ټولو کلو ته سړکونه تقریبا رسولي دي. ټولو درو ته صرف دغه د شمکټ دره تقریبا پاتې ده، یو څه ساحه پاتې ده. انشاءالله دته اراده لرو موږ چې د شمکټ اخیری سر ته موږ سړک ورسو انشاءالله. او همدغسې کلینیک هم ورته منظور کړی ده او نږدې ورځو کې به په کلینیک باندې کار هم شروع شي او د مکتب غم به هم ورته وخورو انشاءالله. او زه د شمکټ خلکو ته اطمینان ډاډ ورکوم انشاءالله. دوی غم موږ سره شته، لکه څرنګه چې دغه د تیږې او د کمر مشکل او موږ دغه ځینه د حوادثو رئیس صاحب ولېږه او امکانات هم ورته په لاس ورکړل چې هغه د کمر د ښویېدو ستونزه ورته حل کړه. دغسې ټول ستونزې کوشش کوو چې حل کړو انشاءالله.